په یو جرګه کې مې یو خبره اورېدې وه، وایي د سپک سړي غوسه هم سپکوي. مطلب یې دا دی چې څنګه انسان په خپل عملونو باندې سپک شي که نه، یو حرکت کوي، نشه کوي، غلا کوي، څه بل څه کوي، هغه سړی په معاشره کې سپک شي. دغسې انسان صرف نه سپکېږي، د انسان احساسات هم سپکېږي، د انسان غوسه هم سپکېږي او د انسان مینه هم سپکېږي. او دا خبره ځوانانو ته ما ډېره زیاته وکړه، خو نن کوشش کوم په ساده الفاظو کې وکړم. زمونږ په معاشره کې سړی چې دي انکریج کېږي، سړو ته دا په دې خبره داد ورکړل کېږي چې ته غوسه کوه، تا ته به د غوسې موقع میلاویږي او دغه معاشره به تا نه بار بار غوسه وباسي، بار بار به درنه غوسه وباسي. دغه معاشره بیا ستا غوسه چې دومره ډېره وځي، نو ستا دا غوسه چې ده دا سپکه شي. کوم شی چې زیات شي هغه سپک شي که نه، بیا څوک یېرېږي نه، څوک ستا په غوسې باندې عمل نه کوي. مثال یې در کوم، زمونږ هغه ماشوم و احمدشاه ډبوسکي غوندی. احمدشاه موږ خلکو په څه شي، زموږ معاشرې په څه شي مشهور کړو. دا زموږ د معاشرې اساسي کوي، دا زموږ د معاشرې شیشه ده، کوم چې موږ ته کتل پکار دي. احمدشاه موږ په دې مشهور کړو چې ته به غوسه کوې، ته به مشر ته ګوته نیسې، ته به نورو ماشومانو ته بدتمیزي کوې، ته به چغې وهې، نو تا ته به خلک نظر کوي، تا ته به خلک ګوري. احمدشاه هماغه وکړل، معاشرې ته فایده واخیسته. اوس احمدشاه څوک یادوي؟ خلکو وغورځولو. د احمدشاه غوسه هم چې دې غټېږي، د ده غوسه به هم سپکه شي. خو چې کله احمدشاه غټېږي نو دی به انتهایی افسرده وي، ځکه چې د ماشوموالي کې به دماغو کې دا شی وټاکلی شو چې زما غوسې باندې معاشرې ماته داد راکولو. دی چې غټ شي، دی به په بچو باندې غوسه کوي، دی به خپل مور پلار ته هم غوسې کوي، دی به خپل بچو سره هم غوسې کوي، ځکه دا د دماغو کې ماشوم دی وټاکلی شو. نو زمونږ دا معاشره سړي په دې خبره کمزوري کوي چې دوی ته د غوسې موقع درکوي، او که ته غوسې وکړې ستا د غوسه سپکه شي، دی د نه ښځه خبره اوري، نه دې بچي اوري. نو د معاشرې د سړو کمزورو کولو، خاص کر د پښتنو معاشره کې دې سره دا ټریک دی. زمونږ د معاشرې ټریک زمونږ ځوانانو سره دا دی چې موږ باندې بار بار غوسې وکړي، زمونږ غوسه سپکه کړي، بیا زمونږ څوک خبره نه وکړي. د غوسې نه کولو بله د خدای فایدې دي، خو یو فایده یې دا ده چې تا نه څوک ګټلی نه شي. مثال یې در کوم، یو سړی اوس راشي ما ته دې ځای کې کنځه وکړي، د مور کنځه وکړي، د خور وکړي، زه ورپاسم زه هم ورته د مور خور کنځه وکړم. د هغې سړي د کنځا نه مقصد دا و چې هغه ما غوسه کړي. که ما کنځا وکړه د هغه مقصد پوره شو، بجای په دې چې هغه ما ته کنځا وکړو، زه ورته ووایم ډېره مننه دروغجن، که نور څه وي نو نور هم راته ووایه، د هغه ټول طاقت ختم شو، ځکه د هغه مقصد پوره نه شو. ژوند اسان شي، انسان بیا فیصلې ښه کولی شي، انسان رشتې مکملي. نو ټولو ځوانانو ته وایم چې د معاشرې په دوکه کې کله هم رانه شئ. معاشره به د غوسې موقع درکوي او ته به په ځان قابو ساتې، خپله غوسه په سپکۍ نه ښه. ډېره مننه.